وخلق الخلائق بإرادته وفي السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه والصلاة والسلام على رسول الرحمة نبي السلام إمام الهدى صاحب التاج والميراج الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ورضي الله عز وجل عن أصحاب الكرام البررة الذي نور الكون بأنوار القرآن الكريم وعطر العالم بعطور المعارف النبوية على صاحبها ألف سلام وتحية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذع به آخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا منازلكم بالصلاة وبتلاوة القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بمجالسة العلماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود الشريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم زما محترم مسلمانانو مبارک مجلس دی تقریبا د دیار لسما شمانو د قرآن شریف د ختم مجلس دی الله دې زمون ستاسو د ټولو د راتل د ناستا وینا اوریدل د شرکت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او د دې ماشومانو د ختمونه دی الله پاک ستاسو د دې ټول علاقې د پاره د هدایت او د خوشحالي ذریعہ جوړ کړي زما محترم او د علماء کرام زمون ستاسو خیر خوا دي دوی چې د ماشومانو ته د دیر سپاره قرآن شریف ختم کی نو د اخیری درې سوراتونه مرته بخپل ویلی شي د ماشومانو ته دستربندیم کولی شي پس سر ورته د شفقت او د برکت لاس می خو دی شي دا کم تقسیم انعامات چې شو د انعامونه دی په خپل لاس باندې د ماشومانو لور کولی شو او دوایم ورته کولی شو دوی د مجالس ولی جوړي چې دا دومره علماء کرام د لری لری نه دوی دعوت ورکو تاسو د علاقې ته دوی روغختل تاسو عام مسلمانان د الله په کور کې را جمع کړي دا وجه صدا زما محترمو دا مجلس ډیر مبارک مجلس دی ان الرحمه تنزل عند ختم القرآن کله چې قرآن شریف ختم شي د الله د طرف نه خصوصي رحمتونه نازلي دی وخت کې تاسو باندې د الله د طرف نه د خصوصي رحمتونو باران دی دغه د رحمتونو په باران کې موږ تاسو ځان سره شامل کو من ختم القرآن فله دعوه مستجابه قرآن سو ختم کی داغه سوال دعا قبليږي د ماشومان سره د قرآن د ختم نسبت دی وی بدا واړه واړه لاسونه الله ته اوچتای ان شاء الله د دوی د دعا په برکت به زمون تاسو د ټولو دعاګانې قبليږي او قرآن یو بنده ختم کی صلی علیه عند ختمه 60000 ملک دغه کس د پرش په زره فرشتي د بخنه دعا غواړي قرآن یو مجلس کې ختم شي یو بنده قرآن شریف ختم کی امن علی دعائه 4000 ملک دغه کس په دعا باندې سلور زره فرشتي امین وای انس ابن مالک رضی الله عنه صحابی دی معمول بيدو چې کله به کور کې په خپل قرآن شریف ختم کو خپل اهل او عیال به را جمع کړل او خپل رشتہ دارو له دعوت کو غوی به امر وغوښتل او دغه یو مجلس به جوړ کو به ته تاسو کو تاسو ته پته شتا تاسو ما د صد پر را جمع کړي او بل علمي ظاهر کړ چې موږ ته خو پته نه لګي انس ابن مالک رضی الله عنه بو تو فرمایل
و ایمانن قرآن شریف ختم کړی دی د قرآن د ختم نه پس دعاګانې قبليږي تاسو مې دې د پر راغوختي چې نن به د مجلس کې زه دعا غواړم تاسو به زما په دعا باندې امين وایي ځکه د قرآن د ختم نه پس دعاګانې قبليږي امام مجاهد رحمت الله علیه په دې تابعینو کې ډېر لوی تابعی تیر شوی دی د خپل زمانه یو ډېر خ عالم د دوی خدمت کې حاضر شو او دوی له دعوت ورک چې زمنګ په کلی علاقہ کې د قرآن د ختم مجلس دی او تاسو ته دعوت ته تاسو باغی کې مون سره شرکت کوئ امام مجاهد رحمت الله علیه دا دعوت ډیر په خوشحالي باندې قبول ک او عالم ته فرمایل وې دا تاسو چې کوم عمل کوئ دا به الہی د صحابه کرامو عمل دي صحابه کرام به د قرآن د ختم په نسبت باندې راجمع کېدل دعا به غوښتا داسې مجالسو کې دعاګانې قبليږي داسې مجالسو کې ګناهونه معاف کیږي داسې مجالسو کې د رحمتونو باراني په زرګونو فرشتي تاسو په دعا باندې امين وای او زما محترم زمون تاسو مثال داسې دی یو سړی کور چاردامو کې مسجد تراشي د جمع منځ د پاره دلته چیرور رسید امام په اخیری قاعده باندې ناشتي او دی په اخیری قاعده کې امام سره شامل شو زمنګ د فقه مسله دا ده چې د کست د پورا جمع ثواب ملاو شو ځکه الله غیرتی ذات ته قدردان ذات ته د الله خزانه ډکې بهاني لټي نن د ماشومان د قرآن د ختم مجلس دی او مونږ تاسو په اخلاص سره په مینه محبت سره د مجلس تراغلی او په دې اخیری درې سوراتونو کې مونږ شرکت وکړو دا درې سوراتونه تاسو اوریدل قاری صاحب درته تلاوت الله دې قبول کړي دا الله د ذات نو امید دي چې ان شاء الله مونږ تاسو ټول ته د پورا قرآن شریف د ختم ثواب ملاوي نو زما محترمو ستاسو دا راتل مبارک دي ستاسو دا ناسته مبارک ده ستاسو دا اوریدل مبارک دي ستاسو دا قدمونه مبارک دي الله پاک دې زموږ ستاسو په زړونو کې د دې علماء کرامو د دې مدارسو او د داسې مبارکو مجالسو قدردانی پیدا کړي زما محترم قرآن دا د هدایت کتاب دی دا د الله کتاب دی دا د الله کلام دی او دا زمون ستاسو د هدایت د پر الله نازل کړی دی ان هاذا القرآن يهدي للتي هي اقوم دا قرآن به مونږ تاسو الله ترسي دا بم جنت ترسي دا بم منزل مقصود ترسي ہادی نہ ملے گا تجھے قرآن سے بہتر ہادی نہ ملے گا تجھے قرآن سے بہتر گمراہ نہ ملے گا تجھے شیطان سے بدتر ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به آخرین ډیر خلق د دې قرآن په وجه باندې لوچت کی عزتونه ورکی خوشالۍ ورکی کامیابی ورکی او ډیر خلق ذلیل کی رسوائی کی شرمنده کی ناکامی کی کم خلق چې د قرآن حق ادا کوي په دنیا او آخرت کې به عزتونه خوشالۍ ملاوي کم خلق چې د قرآن حق نه ادا کوي په دنیا آخرت کې به ناکام کیږي با ذلیل کیږي با رسوا کیږي با شرمنده کیږي با زما محترم په مونږ تاسو باندې د قرآن حق سری حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی سے رحمه الله ډیر وی عالم تیر شوی دی زمنګ په دې اکابرو کې اغوی لیکلی په هر مسلمان نارینا زنانا عاقل بالغ باندې د قرآن شریف درې غټ حقونه دي کپه دې دریو حقونو کې په د باندې یوم پاتې شو دې په قرآن باندې د کامل ایمان داوا نشي کولی د ایمان ناقص دي نیمګړی دي پاغي کې په مونږ تاسو باندې د قرآن لومبني حق څنګه چې دې ماشومان نن په ناظره باندې قرآن شریف ختم کو دغه چې مونږ تاسو په ناظره باندې قرآن پاک وایو دا د قرآن په مونږ تاسو باندې لومبني حق دي زما محترم اوسم په دې معاشره کې داسې خلک شته تکړه خلک او خيار خلک د کور مشران د کلی مشران د جرګي مشران د علاقې مشران او چې د پوسټیو کې قرآن دی ویلي یې رجی زبا جبل واړه د په قرآن باندې نه راوړي دا وزر بته د الله په عدالت کې پیش کې چې زما جبل واړه او زه په قرآن باندې نه پیدا زما محترم قرآن دا د الله کلام دی د الله کتاب دی په مونږ تاسو باندې لومبني حق دا دی چې مونږ قرآن په ناظره باندې وای
ومن اراد عن ذکری فان له معیشة ضنکا د قران نه چا مخواړه والله وی زندگی به لنډ او تنگ کم پریشان به کم په غمونو کې به ډوب کم ونحشره يوم القيامه اعمى قبر نرا پاسی ړون برا پاسی قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا الله زما خو سترګې وي زما خو نظر لګي د زدي ړون ولې را پاسولم قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قران می در لګلې د سترګې ما قران له درکړې وي په دې سترګو دي قران ته نکتل زکه می په دې سترګو باندې ړون را پاسول مونږ ته ګنام نه ښکاری بدقسمتیم دادا چې زمونږ په معاشره کې دا چاته ګناه نه ښکاری چې ما قران نه دی ویل زما جبل واړه دا الله په عدالت کې با پیغمبران به موجودي فرشتي به موجودي قران به موجودي قران به شفاعت کوي قران به جګړه کوي القرآن حجت لك او عليك قران به یا پتا حجت جوړيږي یا بستا خلاف حجت جوړيږي او د قران شفاعت او جګړه منل شوی دا څوک به جنت ترکاږي څوک به جهنم ترکاږي موږ د الله په عدالت کې ویل شو زما جبل واړو دا جبه کومه قران له درکړي اردو مزدکړه پښتو مزدکړه سیندی مزدکړه بلوچی مزدکړه ډاکټري مزدکړه انجینری مزدکړه لواری مزدکړه ترکانی مزدکړه درزیتوب مزدکړه مصریتوب مزدکړه دکانداری مزدکړه زمینداری مزدکړه تجارت مزدکړه او یو قران شریف تم جبل واړه دا وزر خو بم چرته الله قبول نکي دا جبه ما قران له درکړي وا دا سترګي ما قران له درکړي من قرأ القرآن نظرا متع ببصره ما دام فی الدنیا حدیث کے راضی کم کس روزانه په کتو سره تلاوت کی قرآن شریف ته ګوري او تلاوت کی مرګ پوري د دسترګو نظر بنه خرابي دی به دسترګو ډاکټر ته نه محتاج کی دی به د لیباټرو چکر نه وای دی به چشمو ته نه محتاج کی دا چې څوک روزانه وخت مقرر کی او روزانه د قرآن شریف تلاوت کی پینزو سیزنو تکتل عبادت تی خمس من العبادة پینزو سیزنو تکتل عبادت تی النظر الى الكعبة بیت اللہ شریف تکتل عبادت تی النظر الى زمزم زمزم بو تکتل عبادت تی النظر الى المصحف قرآن تکتل عبادت تی النظر الى وجه الوالدین د مور پلار مخ تکتل عبادت تی النظر الى وجه العالم د عالم مخ تکتل عبادت تی دی قرآن تا قتل عبادت تی نو زما محترمو چا قرآن نیویلی توبو باسو دا مجالس هم دی دا پارا جوڑیگی چه منگ تاسو تخپل کمی مخی تشی دا مرگ اس پتن لگی الموت یقتی بختتن مرگ اچانک رازی آسینه دا قرآن حق را بانی پاتی شی دا دا قرآن شریف پڑھن بنی حق دی چه منگ پا ناظره بانی قرآن ہوئی چام ندیویلی دی مجلس کے توبو باسو اولی باتا قیده شروع کو د ورځې یو حرف وایو منغو شرمیګو من قاری شپ ته بسنګ کینو مولوی شپ ته بسنګ کینو زما عمر دون زیات تی 50 کال شپته کال او یا کال زبوس قاعده شروع کو دا شرم نه دی د عزت دی دا د الله کتاب ته ناشته ده د الله کلام ته ناشته ده او زما محترمو شرم د قیامت د ورځې دی میدان محشر کې چې الله موجودي فرشتي موجودي پیغمبران موجودي او قران مخې ته ودرېږي شفاعت کوي جګړه کوي چې دا کس په جنت ته نشي د زما حق نه دی ادا کړی د باندې زما حق پاتې دی الله دې دغه شرم نو ساتي الف باتا قاعده شروع کو ک په دې قاعده کې په دې لومبنې صفه کې په دې لومبنې کرخه کې مرګ را لید قران والے صف کې بودري ګډندو په صف کې بنه ودري چا نه دی ویل ان شاء الله نیت کو قران به وایو ان شاء الله چا ویل دي روزانه تلاوت کوي حدیث کې راځي زینوا منازلکم بالصلاه وبتلاوه القران خپل کورونه په دوه شیزونو باندې خسته کوي یو په منځونو باندې دویم د قران شریف په تلاوت باندې کم کور کې چې د منځ اهتمام کیږي کم کور کې چې روزانه د قران شریف تلاوت کیږي دې سره دا کور خسته کیږي کور کې برکت پیدا کیږي خپل کورونه په دې دوه شیزونو باندې خسته کوي او زما محترمو د قران په منګ او تاسو باندې دویم حق چې موږ حتی لوسه کوشش وکړو د قران تفسیر او ترجمه زده کو ځکه دا زمونږ د هدایت د پر الله دا کتاب نازل کړی دی دا ټول د الله کلام دی د الله خبرې دي
اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن تاسو کې څوک هم دا خوخی چې په دنیا کې ما سره الله خبرې وکي نو د قرآن شریف تلاوت کوي دا ټول د الله خبرې المصلي يناجي ربه منسکون کې د الله د ذات سره پټي پټي خبرې کوي مناجات کوي ملاقات کوي علی رضی الله عنه به فرمایل کم بنده چې دا غواړي چې ما سره الله خبرې وکړي د قرآن شریف تلاوت دی کوي کم بنده چې دا غواړي چې ځا الله سره خبرې وکم نو مونږ دی کوي ځکه دا مونږ د بنده د الله د ذات سره ملاقات ته مناجات ته پټي پټي خبرې دي موږ شپېته کاله مونږ وک او موږ له سورته فاتحه ترجمه ناراضي څومره د افسوس خبره ده موږ مونږ کې تنګي په تلاوت کې تنګي په تراو کې تنګي پر رمضان کې په ختم کې تنګي دا ولی موږ په قران باندې پیګو کم خلک چې په قران باندې پیدل نن د قیام شپه ده نن د رکوع شپه ده نن د سجدې شپه ده په یو آیات کې به ټول شپه تیر کړه شپه په پلانډه شو زما محترم موږ په قران باندې پیګو نه ځکه موږ له تلاوت مزه نه راکې امام چې لګ رکعات وګد کی دا قوم یو بل ته ورنږدې شي مخه تر اوجره روانه د رمضان او د استاد د رکعاتونو ډیر وګد نه کړل د خو بل کار نشته د مسجد په کوټه کې پروت دی رور زمون خو بار 200 لانجی دی او د امام بدلونه رمضان را روان دي تر اوس سره بسکو ختم سره بسکو دی بلر کو چې تراکټ مولا و پیدا منګ چې امام رکعات وګد کی منګ امام بدلو تاسو ګورئ په رمضان کې من خپل مسجد کې تراویح نه کو یو میل مزل را تاسان دي بل کلی ته زو د دې لپاره چلته تراویح تیزی کی یو لند کی او زمنګ مولوی صاحب تراویح رکعاتونه وګد کی دا ولی من قران ته تنګي مونږ کې تنګي تلاوت ته تنګي په تراو په ختم کې تنګي مونږ په قران پیګو نه زما محترمو که موږ د قران تفسیر ترجمه تلوسه کوشش کو زدم کړه بیا به موږ تلاوت خوان راکې مونږ به خوان راکې دا سه خلک تیر شوی دی یو رکعت کې به قران شریف ختمو سلور کسان دا سه تیر شوی دی چې بیت الله شریف کې 2 رکعات نفل کړي او د نفل په یو رکعت کې قران شریف ختم کړي عثمان رضی الله عنه بیت الله شریف کې نفل وکړل او د نفل په یو رکعت کې پورا قران شریف ختم تمیم داری رضی الله عنه صحابي دی بیت الله شریف کې دنه 2 رکعات نفل وکړل په یو رکعت کې پورا قران شریف ختم کړ سعید ابن جبیر رضی الله عنه بیت الله شریف کې نفل وکړل او د نفل په یو رکعت کې پورا قران شریف ختم کړ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب امام د ټولو امامانو استاد او د فقه مدون د اصول فقه مدون 12,75,000 مسائل د دې استنباط د قران نه کړی دا کم قران چې تاسو ماشومان نن ختم کړی د دې تلاوت به دومره کو چې په خپل ژوند کې 8000 مرتبه دا قران شریف ختم کړی 550 پیدل حجونه کړیو پړومبي ځل حج دلال مطاف کې ودرې د 2 رکعات نفل وکړل په یو رکعت کې 15 سپاره تلاوت کړي او په دویم کې بیا 15 سپاره تلاوت کړي په اخیری ځل حج دلال بیت الله شریف کې دنه 2 رکعات نفل وکړل او د نفل په یو رکعت کې پورا قران شریف ختم اوس موږ ځان سره سوچو موږ خو زما محترم منځونو کې تنګیو حالانکه موږ د بنده الله سره ملاقات دي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي الله فرمای دی بنده سره ما موږ تقسیم کړی دي بنده وی الحمدلله رب العالمین الله جواب ورکي حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا لعبدي ولعبدي ما سأل من خو بخبلو خبرو نه پیګو بیا رستو د الله خبرې دي که دغه مراتز د شو په دین پیګو بیا به موږ له مونږ څومره مزه راکړي خو موږ په قرآن باندې پیګو او زموږ د دې منځونو عجیبه مثال مولانا رومي رحمت الله علیه ورکړی وی یو کلی کې یو مؤذن د اذان خدمت وکاو خو په وګونو باندې کونو نغارې به هم د چا نه اورېدي نو کلی کې یو کسو 15 وخت د جمع پابندو هغه بیمار شو
کلی خلک به تپوس تل راتل دا مؤذنم خبر شو اذان بهم کو اقامت بهم کو د مسجد خدمت بهم کو دی چې خبر شو د سوچو کو چې د بیمار خو تپوس پکار دی ځکه ما سره په مسجد کې یو ځای صف کې ولاړی او کسار لټیک شي او مسجد تراشي نو ګیله به کوي چې ټول کلی می تپوس کو تا مېړو تپوس نه ټول نزیات مرګري خو می ته وي مسجد کې به می تاسو سره وخت تیرید خو به سوچو کو چې زه خو اورم نه وګونو باندې مکمل کون دی نو که ورشم او غسر کینم او خبرې کوم د بیمار خاصه مواز کمزوري نو زما خبره به دا غزه اورم نه او چې لا په مزه خبرې کوي بیا خو بالکل نه اورم نو ور نه رالي خو چې دا ورځ زیات شوي او سړی مسجد ترانه له خلک بورتل راتل دی پوه شو چې دا سړی ک الله پاک خکې او مسجد تراشي مانه بګیله کوي نو را شور بشم بیمار پورسی به وکم خو ځان سره سوچو چې زما دغه د خبرو سره سوې مده ډیر بکینم هم نو ډیر خبرې بم نه کو صرف دومره بوکم چې خوشاله شي چې سار لګیله نه کی د مسجد نه وته او دغه بیمار کور ته روان دی په لارې سوچو زین کې یو خاکه جوړ کړه چې څنګه ورشم نو ورته ویم السلام علیکم ورحمت الله نو د دې خو جواب هم دادی وعلیکم السلام ورحمت الله کزی اورم او کني اورم بیا بکینم نو بیا به د پوسو کوم چې څنګه نو بیمار کمریم نو هغه دا نه وي چې مړکیږي ما وای د الله رحم دی گزاره مې شوی دا زبورته چې الحمدلله الله دې خکا بیا به بل ته پوسو کوم چې کم ډاکټر نه علاج کې نو اورم خو نه هغه بچ ته خ ډاکټر یادې بیمار کمزور ډاکټر چاته نه یادې سو کې چې تاسو ته راشي چې ته غټ ډاکټر ورته یاد کی او ټیسټونه او هسپتال او لیبارټري دوايانې دا ورته خېخې یادې نو چرته خ ډاکټر به یادې جما پیسې زه ورته ډیر خ ډاکټر دی علاج ته کوه ډاکټر م بدلوا چې الله دې خکی او اخیری ته پوس پته دا حکم چې سخوري نو بیمار دا خړه خوروا یادې چې کرا تر وټه ماته زه ورته چې همدا پرهیز کوا چې الله پاک دې خکی بس دو کوم ربو کوم به به السلام علیکم اور اعظم بدی نو که سار له خشي او مسجد تراشي ګیله بنکی دې چې د مسجد نو وته وغله لاړو سنکینا سوی السلام علیکم ورحمت الله پته لګی چې جواب به ورکړیو کنا غډیر په تکلیف کیو چې دې کیناس دی ورته وي څنګه غورته مړکیګم د غوریدنه دی ورته وي د الله شکر دی الحمدلله سړی وته دا شو کتل چې دا دی لا سو خپش او غسم شو چې زه ورته مړکیګم او دی وي چې الحمدلله د الله شکر دی نو د تزر د خپل سبق یاد کړو تاسو ته وکړو وې د کم ډاکټر نه علاج کی نو هغه ورته پکارو هغه وتل د ملک الموت نه د اسرائیل علی السلام نه وې ډیر ښه ډاکټر دی خو چې ډاکټر بدل نه کی وې چې د کم بیمار علاج کړي الله ښه کړي او ورته نور پکار شو ورته ګوري دی ورته زر وې سخوري پرهیز دې سدي هغه وتل زهر خورم وې دقه خوراک راټینګ وې چې دا خوراک کې ډیر زر بخښي ان شاء الله او دای ورته ویلي او بس سلام یو کور روان شو دی وې د بیمار نه چر روان شو مسجد ترازی په لار سوچ کی چې زمانه د سړی ته پوس مې وکړه که سار لخشي او مسجد تراشي ګیله خو بنه کی خوشاله مې ک په منځ کې بیمار خپه کړو د دینه چې نوې ورکړي ډیره بخوا مولانا رومي رحمت الله علیه دا مثال بیان کړی دا زموږ د منځونو مثال دی زموږ قیام ګډ وډ رکوع ګډ وډه سجده ګډ وډه قاعده ګډ وډه قوم نه پیژنو جلسه نه پیژنو الفاظم ګډ وډ په معنا باندې پیګونه نو زما محترم واسینه مونږ وی مونږ مو کلام خوشاله کې د مسجد نروزو بار خوشاله ولاړی مونږ می وک چرته بدی مونږ الله خپکړی ني دا خو مونږ الله سره خبرې کو زما محترمو قران زدکو حتی الوس کوشش کو د قران تفسیر او ترجمه بس دکو ان شاء الله دا د قران شریف دویم حق دی او د قران دریم حق زما محترمو د قران تعلیمات د قران احکامات دا من زدم کو په عمل کې راولو او دا پیغام په ټولي دنیا ته رسو سمره چې الله مونږ تاسو له وسره کړی ځان سره سوچو کو دا درې وړ حقونه مونږ ادا کړی که مونږ ادا کړی نو زما محترم خو د الله شکر بادا کو د الله شکر بادا کو او کنه می ادا کړی نو زما محترم استغفار بو او نیت بو کو چې د مرګ نه مخکې به دا درې وړ حقونه ادا کوو ان شاء الله په خپل به مدا کو پکور کې به خپل زنانو باندې مدا کو او خپل بچو به مدا کو ان شاء الله
او بیا زما محترمو کم از کم په خپل کور کې یو بچي حافظ قرآن جوړ کړي، یو بچي عالم پیدا کړي، دا بستاسو د آخرت د پر غټه توخی، دا بستاسو د پر صدقه جاریه. دا نن چې کوم ماشومان په ناظره ختمونه وکړل، دا الله شکر ادا کړي. حدیث کې راځي ماشوم په ناظره قرآن ختم کی، د مور پلار مخکینی ټول ګناهونه الله معاف کړي. دا څومره د خوشاله خبره ده. مبارک شه د پلار عمل نامه د ګنا نه صفا شو، په کور کې د مور عمل نامه د ګنا نه صفا شو. دا د قاری صاحب در سره څومره لوی خېګړه ده، دا د مولوی صاحب در سره څومره لوی خېګړه ده. کدا ټول پاکستان د دل ورک د حق نشي ادا کوي، دا چې خېګړه در سره وکړه. زما محترم او بیا چې لا بچي د قرآن حافظ شو، بچي د عالم شو، ستا بچي حافظ قرآن شو، عالم شو، ستا د دې بچي به څومره شاګردانی، او بیا د هغه به څومره شاګردان، او بیا د یو شاګرد څومره شاګردان. یو نه ختمېدونکې سلسله به جاری شي په سوونو زرګونو لکونو کروڑونو اربونو تعداد الله ته معلوم دی. او دا به د مور پلار د پاره صدقه جاریه او د آخرت توخی. یو بچی به په کور کې حافظ عالم پیدا کوي ان شاء الله. زما محترمو دا به آخرت کې د دې معصوم عزت دی، د مور پلار عزت دی، د ټول خاندان عزت دی. زما محترم استا بچی د قرآن حافظ دی، د څومره کسانو شفاعت بکی، د لسو کسانو پاکه جهنميان. مور پلار ته د عزت جامې، د عزت تاجونه نور به مقابله نشي کولی. اقرا ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. قرآن وایو د جنت په درجو ورخیجا، ستا اخري مقام هغه دی کله چې والناس ته ورسی. بل روایت کې راځي بچی ته به ویل شي قرآن وایا، مور پلار ته به ویل شي تاسو د جنت په درجو ورخیږئ، تاسو اخیری مقام هغه دی کله چې تاسو بچي والناس ته ورسی. د دې دوانو روایتو تطبیق زموږ علماء کرام دا سې کوي، بچي به قرآن وی په خپل هم د جنت په درجو ورخیږي، مور پلار به هم د جنت په درجو ورخیږي، تاسو اخیری مقام هغه دی کله چې تاسو بچي والناس ته ورسی. بچي دی عالم دی، قف هنا واشفى لمن احببت فانك لا تشفع لاحد الا شفيت فقام مقام الانبياء. عالم ته د قیامت پر ورځ ویل شي په دې پولیس رات باندې ودرېګا، شفاعت شروع کا ته چې د چام شفاعت کې تا ته انکار نه کیږي، دی به د پیغمبرانو په ځای کې ودرېږي، شفاعت به شروع کی، او د یو عالم په شفاعت به د اسمان د ستورو برابر خلق جنت ته روان. زما محترم خپل بچو کې به د قرآن حافظان عالمان پیدا کو، دا به زمونږ د پاره د آخرت توخی، دا به زمونږ ستاسو د پاره صدقه جاریه. زما محترم مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت الله علیه به فرمایل د پلار د علماء سره مینه دا محبت ته تعلق دی ربط ته، د مدارس او خیال ساتي، د علماء خیال ساتي، د خپل مسجد د امام او د قاری صاحب خیال ساتي. د دې پلار په بچو کې نوسو کې کړوسو کې بل الله حافظان عالمان پیدا کړي. او کم پلار د خپل مسجد امام سره روانه ده، قاری صاحب بدی شي، مدرسې بدی شي، طالب علمان بدی شي، زړه به غواړي چې کور کې می حافظ عالم پیدا شي. د دې پلار په لس پښته کې به حافظ عالم نه پیدا کړي، بے قدر الله دا نعمت نه ور کوي. علیکم بمجالسه العلماء، حدیث کې راځي په ځان لازم کې د علماء مجالس ته ځي. اتبعوا العلماء، د دې خپل علماء تابعداري کوي، خدمت کوي، مینه کوي، محبت کوي، تعاون کوي، خېګړی کوي. فانهم سروج الدنيا ومصابيح الاخره. هر عالم په دنیا کې نور دی، د آخرت ستوري دی. نور ماقام پریوزي تیار جوړ شي، موږ ته مجلس کې یو بل نخکاری، بجلی نی، یو پی ایس نی، جنریټر نی، لاټین نی، ډیونی، سړک نخکاری، کند نخکاری، بریکر نخکاری، دیوال نخکاری، ویړی نخکاری، لختی نخکاری، د خپل کور دروازه نخکاری، کور کې را تخپل کټ بستر نخکاری، بچی نخکاری، نور پرې و تیار رااله. زما محترمو د کائنات نور د عالم دی. الله مکه د دې معاشرین عالم ختم شو، مدرسه بند شو، دا د دې ماشومان د الف با تا وازونه بند شو، دا د دې ختمونو د سلسله ختم شو، دا سید جهالت تیری برخوري شي، یو بل تبګورو یو بل بنه پیژن. منګ بنه پیژنو دا می پلار دی او دا می مور ده، دا می تر دی او دا می چاچی ده، دا می ماما دی او دا می مامی ده، دا جایز دی او دا ناجایز دی، دا حلال دی او دا حرام دی، دا د جنت لاره ده او دا د جهنم لاره ده، دا د الله او د الله د رسول د اطاعت لاره ده، او دا د نفس شیطان د خواهشاتو د اتباع لاره ده. دا لاره جنت ته تللی، دا جهنم ته تللی. دا سيزونه چې موږ پیژنو زما محترمو، دا د دې علماو برکت دی، دا د دې مدارسو برکت دی، دا د قران برکت دی.
اهل القرآن اولیاء الله دا قرآن ولد الله دوستان دي ستا د مسجد امام قاری صاحب د دوی شاګردان د دې ټولو تعلق د چا سره دی د الله د کلام سره دی فمن آداهم فقد آد الله ومن والاهم فقد وال الله دی خلق سره دوستی الله سره دوستی دا او دی خلق سره دشمنی الله سره دشمنی دا هم کوي فإن من اکرمهم فقد اکرمني چا د دوی کرامو که زما اکرام یو ومن اکرمني فقد اکرم الله زما اکرام یو کده الله اکرام یو الا فلا تنقصوا حقوقهم خبردار د دوی په حقوقو کې درنه کمی ونشي کن عالم حدیث کې راځي عالم جوړ شه او متعلم طالب العلم جوړ شه او مستمع د دوی اوریدونکو جوړ شه او خادمه د دې خلکو خادم جوړ شه وفي روایت او محبا او یو روایت کې راځي دوی سره محبت کوونکې جوړ شه ولا تکن خامسه پنځم جوړ نشي هلاک بشي والخامسه ان تبغض العلم واهله پنځم څوک دی عالم بدی شي مدرسې بدی شي طالب علم بدی شي د خپل مسجد امام او قاری صاحب بدی شي دا پنځم جوړېدل دی الله دې موږ تاسو د پنځم جوړېدو نو ساتي معاشره کې دا ماشوم خپل پلار ته ګوري د پلار په مخ ګیره ده ماشوم پرتوګ نه چې امي ته وي امي زبد بابا په شنګیره ساتم پلار سپینه ټوپۍ په سره بابا دا سه ټوپۍ مال راوړه پلار پټکی په سره ماشوم د مور لپټه راوالي شیشې ته ودرېږي سکه لکه بابا په شان پټکی و ته جامې لذي منډي در پسې وای ما جامې له بوزا ته د جمعې پشپشه به جمعې لذي بابا ما شبي جمعې له بوزا او ته سیروزي لذي بابا ما سیروزي له او ته کله ناکله ریوان ته زی ډیر ماشومان پلارانو ته وای موږ ریوان مرکز ته بوزا دا شیزونه د چانس دکړه د خپل پلار نس دکړه لور دا د مور نقل کوي کما مور پینځه وخت مونږ د قران تلاوت ذکر اسکار او د کور نوزی بار دستانی واچي جرابي واچي کلک صادر په سر کی غټه بورقه په سر کی د خپل حیا عزت حفاظت د پردې اهتمام پیغله لورم پینځه وخت مونږ کی قران تلاوت کی ذکر اسکار کی د کور نوزی مور ته جاړي مال وړي دستانی مال وړي جرابي بابا ته وای چې مال وړه بورقه راوړي او د پردې اهتمام کوي د خپل حیا عزت خیال ساتي خربوزه کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے کشران د مشرانو نقل کی تاسو بکم خوازی مدارس ته خودی عمر کې نشیتلی زما محترم مولانا الیاس رحمت الله علیه د تبلیغ په نوم باندې مهنت شروع کړی دي او په ټوله دنیا کې الله انقلاب راوست تاسو ګورئ په دې معاشره کې دا ګیره څومره عام شو ځوان به ګیره چرته ساتل خلکو په پیغور ورکو مړه لیک سړی ځان نه دی بوډا جوړ کړی لیک صبر وکړي چې څوک رشتہ در کی لور خور څوک در کی نو به ګیره پرې ده کنه دا ستاسو د ګیری وخت دی خلکو په پیغور خپل مور بخپل په جیده پیغور ورکو او تاسو نن د ځوانانو دا ګیری وګورئ دا ټوپۍ دا پټکی دا د زنانو دا پردا دستانی جرابي د جون جولای په میاش کې د پشکال په میاش کې زنانه دستانی چې جرابي په پوکي کې لکه بورقه پسري پردیو پیجاندا حافظان علیمان سمره عام شو زنانو کې سمره علیمان پیدا شوي او غیر تیزی سره اسلام طرف ته روان دي زما محترم بار ملکونو کې د جمعهتون ګرځي د افریقی په ځنګلونو کې الله مساجد مدارس جوړ کړل د یورپ په ملکونو کې الله مساجد مدارس جوړ کړل دا د ساده مهنت برکت دی زما محترم د ټولو خدمت کې درخواست دی ان شاء الله په خپل به تبلیغ مهنت کې وختونه لګو خو هم ان شاء الله الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي او زموږ ستاسو د راتل دا ناستا دا وینا اوریدل دا دی الله په خپل دربار کې قبول او منظور کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا الله د دې ماشومان د ختمونه په خپل دربار کې قبول او منظور کی الله د دې ټول علاقې د پاره د هدایت او د خوشحالي ذریعہ وګرځي کم علماء کرامو کم قاریانو شیبانو دا خواري کړي دا خدمت کړي دا ستړي کړي الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله د خپل شان مناسب بدلی په دنیا آخرت کې ورکړي الله دا مسجد او مدرسه په تعمیر اعمال باندې آباد کړي الله د علاقې د پاره د هدایت او د خوشحالي او غټ مرکز جوړ کړي مجلس کې څومره علماء کرام تشریف فرما دي راتللي قبول کړي
او الله دا ناس ته قبول کې شرکت قبول کې د دین په کومه شوبه کې خدمت کې الله ترقی نصیب کې د دوی دل تراتل د علاقې د لپاره د هدایت او د خوشحالي ذریعہ وګرځي الله د دې مسلمانانو د حاضری قبول کې راتل قبول کې ناس ته قبول کې اوریدل قبول کې دعای قبول کې زړونو کې کوم شرعي حاجات دي د خپل غیبی خزانو نه پورا کې الله د دوی کورونه د هدایت د خوشاله مراکز کې د دوی بچی نیکان کې صالحان کې حافظان کې عالمان کې د دوی د پاره صدقه جاریه او د آخرت توخه جوړه کې الله خپل محبت خپل یاد خپل تعلق را نصیب کې الله د خپل حبیب کامل اتباع نصیب کې الله سیرت صورت ظاهر باطن باندې جوړ کې د دین پوهه سمجھ بوج علم عمل تقوا پرهیزګاری د ټولو نصیب کې د جهالت د تیارو نه مساتی د غفلت د جن نه مساتی د نفس شیطان د خواهشات او اتباع نه مساتی صفات حسنه را کې د ابن نم پاک کې د دین د ټولو شوبو سره د علماء او مدارس سره ربط تعلق مینه محبت پیدا کې اخلاص را کې پیدا کې ریا نام نمود دکلاوي نه مساتی مالم قبول کې جانم قبول کې اولادم قبول کې الله پټوله دنیا کې د دین د خدمت د لپاره استعمال کې څومره مسلمانان وفات دي الله مغفرت نصیب کې بیمارانو له شفای کامله ورکې قرضداران د قرضونو اخلاص کې بیروزګاری پر روزګار بدل کې د چا روزګار شته برکات پکې نازل کې څومره ځوانان بي نکاح دي د حلال نکاح تنظیم او فرمای څومره تور سر خويان دي لونه کورونو کې به رشتو ناشتي دي الله د مناسب رشتو تنظیم او فرمای چا بچی نشته نیک صالح اولاد ورکي چا نارینه اولاد نشته نارینه اولاد ورکي د چا اولاد شته نه فرمان دي تی ورته فرمان بردار او د سترګو اخوالي جوړ کی الله تی ورته درد سر م جوړي د امن د چین د سکون د راحت د اطمینان د خوشاله ژوندم نصیب کی غمونو مصیبتونو تکلیفونو پریشانو تانا تحصیل عدالت کچرو اسپیټال ډاکټر لیبارټرو الله د دې چکرو نمنګ ټولو ساتي هدایت هم نصیب کی مغفرت هم نصیب کی گناهونه معاف کی د امت مسلمه پریشانی ختم کی رکاوټونه ختم کی الله د ټولو مسلمانانو حافظ او ناصر شي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.